ماته هم څه نه دي ویلي. زه د وکه چې باید ډاکټر ووینم. ما هم وویل چې زه به هم راشم. خو هغه پیسې چې سلیم راوړي هغه ما اخلئ. وګورئ دا خبره زموږ په منځ کې ده. دا تړون مو له سلیم سره نه دی کړی. هو تړون مې له تاسې سره کړی و، خو تاسې خپله ژمنه پوره نه کړه. زما د ټولو ګواښونو سربیره مو پیسې را نه کړې. ان زما زنګ ته مو هم ځواب را نه کړ. وګورئ د دې پیسو پیدا کولو لپاره یې دوکان خرڅ کړ. هغه پیسې نشي اخیستلی. هیله کوم ما په داسې سخت حالت کې مه غورځوئ. زه نن یا سبا حتما ستاسو ټولې پیسې درته راوړم ډاکټر صاحب. هیله کوم هغه پیسې مه اخلئ. سمه ده اصلي مېرمنې، دا ځل دې خبره منم. زه ستاسې په څېر واده خلاف نه یم. مننه کوم، ډېره مننه کوم. خو زه یو شرط لرم. که تاسې غواړئ چې له سلیم نه پیسې وانخلم نو باید به لږ پورته شي. نه داسې نه کېږي. زه غواړم دننه لاړ شم. نه صبر وکړه، اوس به راوځي بیا به خبرې وکړئ. نه زه باید ډاکټر سره خبرې وکړم، کېدای شي هغه هم قناعت وکړي. اجازه راکړئ. سلیمه هیله کوم اصل. سلام ډاکټر صاحب. پیسې مې تیارې کړې. نه پوهېږم چې اصلي تاسو ته څه وویل، خو موږ خپله پرېکړه کړې. اصله د درملنې لپاره آلمان ته ځي. زه هم له دې سره یو ځای ځم. اعتراض نه منم. سمه ده؟ دا پیسې نه اخلئ ډاکټر صاحب؟ کوم مرکز ته چې د درملنې لپاره ځئ هغوی سره وغږېدم. ویې ویل یوې اونۍ پورې ځای نه لرو، راتلونکې اونۍ کې به ځای تېر شي. ما وغوښتل همدا خبره اصلي ته وکړم. هو یوه اونۍ یا هم له دې نه ډېر وخت باید په تمه شو. کله چې ځای پیدا شي بیا به پیسې واخلم. اوس پیسو ته اړتیا نشته. څه وکړو؟ لږ نور به هم ورته په تمه شو. ښه سمه ده. تاسو تر اوسه کوم بل ناروغ دې مرکز ته لیږلی دی؟ هو ښاغلی سلیمه، پخوا مې هم دوه ناروغان لیږلي وو. ما وغوښتل تاسو ته بشپړ معلومات درکړم، خو د باندې یو ناروغ مې په تمه دی. زه باید هلته ورشم، وروسته بیا خبرې کوو. ښه سمه ده. موږ ستاسې وخت ونیو، بخښنه غواړم. ښه ورځ. واخله زنګ ووهه چې پولیس راشي او ما ونیسي. نه پلاره، چېرته نشي تللی. ما یوازې نشي پرېښودلی. هیله کوم ما یوازې مه پرېږده. زنګ ووهه سهره چې دا خبره خلاصه شي. مزه پلاره، که ته زندان ته لاړ شې زه به یوازې پاتې شم. چای درته راوړم؟ عثمان استاد نشته؟ نه نشته، دا دوکان ما اخیستی. مبارک دی وي، ښه وخت ولرئ. مننه.
عثمان استاد نه دی راغلی؟ دوکان ما اخیستی راځئ زه به در سره مرسته وکړم. ښه سمه ده اړتیا نشته ښه ورځ. بیکاره ناستې ورشه دوکان پاکه. ناست نه یم ولاړ یم او دوکان مې هم لږ مخکې جارو که. بیا یې جارو که. زه د کېناستلو لپاره پیسې نه در کوم. هو تاسو خو عادت کړی چې مفته پیسې پیدا کړئ. عثمان استاد ته دعا وکړه که هغه نه وای د دروازې نه مې دننه هم نه راپرېښودې. دوکان دې تا ته مبارک وي. یو مشتری به هم پیدا نه کړي. بیروبار ډیر دی هرومرو ښه مرکز دی. هو هغه ډیر ښه مرکز دی. له همدې امله ډیر بیروبار لري. یوازې موږ نه یو نور خلک هم په اسانۍ ځای نشي پیدا کولی. کاش مخکې مو نوم لیکنه کړې وای. په هر حال اوس هم ناوخته نه دی. زه له دې درملنې نه ډېر خوشحاله یم اصلي. زما لپاره څومره هڅه کوي. سلیم هیڅکله باید په رښتیا پوه نه شي. که یو ځل بیا مو هم اړیکه له منځه لاړه شي بیا به هیڅکله هم زما په خبرو باور ونه کړي. زه د باندې ځم څه ته اړتیا لرې؟ نه ژوندی اوسې. ستړی یم که لږ ارام وکړم ښه به وي. زه ورسره یم سلیمه اړتیا نشته چې ته هم پاتې شي. سمه ده د لیدو په هیله. څه شوي مورې ولې داسې راته ګورې؟ ته په روغتون کې ولې دومره وارخطا شوي؟ باید هم وارخطا شوې وای. زه سلیم پرېږدم چې زما د درملنې پیسې ورکړي. یوازې د همدې خبرې لپاره دومره بیړه درلوده؟ ته ولې دومره شلایي چې باید المان ته لاړه شي؟ ته څه وایې زه خو هیڅ نه پوهېږم. زه د درملنې لپاره المان ته ځم. که څوک د خبرې واوري فکر به وکړي ته نه غواړې زه ښه شم. خو کله چې ډاکټر ته ورغلو تا وویل چې زه نه ځم. ما نه خبره مه پټوه. هرومرو کوم پلان لرې خو زه به هم ډېره زر پوهه شم. څه کوې زویه؟ دا کوم ځای دی؟ د اصلي د درملنې لپاره بل مرکز لټوم. ښه اصله د المان هغه مرکز ته نږدې زوی جانه. هلته ځای نشته مورې زه نور ځایونه لټوم. هلته نوم لیکنه کوم او اصله به حیرانه کړم. ښه کوې زویه هغه ډېره خوشحاله شوې وه. په داسې حالت کې باید هغه ناهیلې نه شي. دا چې اصله خبره شي ډېره به خوشحاله شي. ښه کوم ځای دې پیدا که؟ وګوره دا ځای مې پیدا که. په آلمان کې مې یو ملګری دی هغه ته مې دنده ورکړې مورې. زویه دا ورځ مې هم ولیدلې. اوس که مړه هم شم هېڅ غم نه لرم. انشاءالله تل به همداسې یو بل سره مرسته کوئ. خدای دې تاسو تل خوشحاله لري. آمین. اوف که دوکان خرڅ کو څه به وشي؟ دا ځل ډاکټر ډېرې پیسې غواړي. ما 50,000 لرې نه درلودلې اوس 100,000 له کومه کم. میرال راته وویل چې د سلیم پیسې دې نه دي منلې. له سلیم نه داسې یو څه نشم غوښتلی. د دوکان په اړه کوم خبر نشته؟ عثمان کاکا هم خپل دوکان خرڅ که. زموږ دوکان ولې نه خرڅېږي؟ هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. بیه خو مې هم لا ټیټه کړه. رښتیا وایي زه هم نه پوهېږم. داسې یو وخت کې د داسې دوکان پیدا کول سخت دي. خو زه وایم د سلیم پیسې مو باید منلې وای. څه ووایم لورې اوس مې هېڅ هم فکر ته نه راځي. داسې نه کېږي پلاره.
ته نه ګورې چې سلیم دوی زما له امله څومره ستونزې لیدلې دي؟ سمه ده سمه ده. اوس هم شله ده چې دوکان باید خرڅ کو. هو نور څه کولای شو میرا؟ ما په لومړي سر کې وویل چې دا کار نه کیږي، خو تاسو زما خبره نه اورئ. سلیم تاسو ته پیسې درکوي ولې نه اخلئ؟ اصله رښتیا وایي باید هغه پیسې وانخلو. زه هم نه غواړم هغه پیسې واخلم. د اصلي لپاره د هغوی نه پیسې اخیستل ښه کار نه ده. سبا شپه 6:30 دقیقې. اوس هم وایي نشم اخیستلی. اصله د بل چا له امله دې حالت ته نه ده رسېدلی. نه کېږي. زموږ دې حالت ته وګوره. موږ له غریبانو نه پیسې غواړو. په دې حالت کې دومره پیسې راته هیڅ نه ښکارېدې. اوس له هغوی نه پیسې وغواړم؟ نه کېږي، امکان نه لري. زه هم ویده کېږم. صحرا دروازه خلاصه کړه. علي ډیره تبه لري. سرکاو به مې ورکړې خو تبه یې کمه نه شوه. ولې دې ماته خبر رانه که؟ پلار مې ونه غوښتل چې ته ځان په زحمت کې. ته لاړ شه، زه پالي پام کوم. زه هم پاتې کېږم. علي ته مې ښوروا تیاره کړې، لږه راوړم چې ویسکي. پلار مې ډېر بدل شوی، ته هغه نه وینې مورې. هڅه وکړه د هغه په حالت ځان پوه کړې. لږ ورسره مرسته وکړه، بیا کېدی شي. کېدی شي موږ هم یوه ډېره ښه کورنۍ جوړه کړو. پلار مې خپله ټوله هڅه کوي، خو ته هغه ته هېڅ ارزښت نه ورکوې مورې. ته یوه مهربانه ښځه یې مورجنې. په سیمه کې د ټولو سره مرسته کړې مورې، خو له پلار سره مې ولې داسې چلند کوي؟ هېڅ نه پوهېږم. پاسېږه لږه ښوروا وڅښه چې ښه شي. خدایه زه څه وکړم؟ ګرمه یې وڅښه زویه، زر کوه. زه ځم له شکران ترونه د تبې لپاره. علي ته درمل راوړم. بله، دکان لپاره کوم پیرودونکی پیدا شوی؟ هو پیدا شوی، اوس به دلته راشي. سمه ده، زه هم درځم. مورې چیرته یې؟ څه شوي اصلي؟ ولې دومره چیغې وهي؟ کومه خبره شوې؟ هله ځان تیار که، دکان ته ځو. خیره دی، ولې بیړه لري؟ دکان لپاره پیرودونکی پیدا شوی مورې.
څوک دې راغوښتي وو؟ نه پټ شه بیړه وکړه زر کوه. سلیم ښوونکیه. سلام سهرا مېرمنې. سلام. بخښنه غواړم چې مزاحم شوم خو مور مې راته وویل چې علي ناروغ دی. لږه تبه یې درلوده خو اوس ښه دی. که اجازه راکړئ غواړم یو ځل یې وګورم. خو اوس ویده دی. چې کله ویښ شو بیا خبر درکوم. هو فکر کوم ویښ شو. مورې چیرته یې؟ اورم زویه راځم. مهرباني وکړئ. په خیر راغلی ښوونکیه. اوس څنګه یې علي؟ ښه یم. اوس هم تبه لرې؟ یوه ډاکټر ته به دې بوزم. نه ښوونکي اړتیا نشته. که لږ ویده شم ښه به شم. بخښنه غواړم کور لږ څه ګډوډ دی. هیڅ خبره نه ده، ځان مو په زحمت کوئ. زه هسې اوس تللم. د علي په اړه اندېښمن وم. اندېښنه مه کوه، زه ښه یم. لږ چې ارام وکړم ښه به شم. سمه ده ته ارام وکړه. یو څو ورځې ښوونځي ته مه ځه. خبر به ورکړم چې غیر حاضر نشي او په درسونو کې به هم زه در سره مرسته وکړم. سمه ده ښوونکیه. سهرا مېرمنې، که کوم څه ته مو اړتیا درلوده زنګ ووهئ. بیا دې م شفا وي. ژوندی اوسئ. سلیم ښوونکیه، ستا وار به هم راورسیږي. فکر کوم لږ کوچنی دی. دا د دې سیمې له لویو دوکانونو څخه دی راغلی. دلته غواړئ څه کار وکئ؟ د لور لپاره یې اخلم. هغه خیاطي کوي. دا د خیاطۍ لپاره مناسب ځای دی. سمه ده اخلم یې. مبارک دې وي مېرمنې. زه ځم هغه اعلان له ښیښې لرې کوم. باور وکړئ پښیمانه به نه شئ. دلته د بازار خلک هم ډېر ښه دي. لور دې په ارامۍ سره دلته کار کولی شي. زاړینې پاڼې دلته راوړم، بیا به یو ځای هغه لاسلیک کړو. دا څه دي دا چې ونه لیدل شي؟ مخې ته مو المارۍ ایښې؟ داسې خبره نه ده. څو کاله کېږي چې دا المارۍ هم دلته ده. ګوره مېرمنې، دا دومره لویه ستونزه نه ده چې حل نه شي. ما ته وګورئ، تاسې هڅه کوئ چې ما وغولوئ. زه یې نه اخلم. پرېکړه مې بدله شوه. خو تاسې هسې اندېښنه کوئ که غواړئ یو مسلکي کس به راولم چې جوړ یې کړي. نه دوکان مې خوښ نه شو. وړوکی دی ښاغلیه. ښه ورځ. یوه شېبه مېرمنې. رجایي ته دې وخت کې دلته څه کوې؟ نه ملا صاحب، زه دا کارونه نشم کولی. د 100 روپیو لپاره د هغه غوسه په ځان نشم منلی. رجایي په دې باندې ځان پوه کړه چې په لږو پیسو څنګه قناعت وکړې. که نه نو سبا ته چې د غفلت باد والوځي بیا به د شتمنو او بې پیسو کسانو هیڅ فرق پاتې نشي. وایي دا کار نشم کولی. دا خبره تا سره هیڅ ښه نه ښکاري رجایي. رجایي دلته راشه. ټول ستا پوښتنه کوي. راځه یو مهم کار لرو. زه دا کار نه کوم. چا چې پوښتنه کوله ورته ووایه چې رجایي دا کارونه پریښي. هله په خیر لاړ شئ. هله لږ پام کوه. بله صحرا، یعنی څنګه؟ دکان کې به څوک پاتې کېږي؟ که مخکې دې راته ویلي وای زه به پاتې شوې وم. سمه ده په هر حال
شفا دې وي د دې کورنۍ ستونزې هیڅ نه خلاصېږي. لورې ولې دومره اندېښمنه ښکاري؟ د پیسو ستونزه به هرومرو حل شي. هیله کوم لږه ارامه اوسه. ستا لپاره دا خبره اسانه ده. ټول د خپلې خوښۍ په هڅه کې دي. هیڅوک زما په اړه فکر نه کوي. دې لعنتي څوکۍ کې زه بنده پاتې شوې یم، پوهه شوې بنده پاتې یم. نوره په تنګ شوې یم، په تنګ شوې یم. شوي اصلي داسې مه کوه. سمه ده لورې، ارامه اوسه. خیریه د ملا صاحب، زما په حالت خاندې. ستا په حالت څه شوي؟ داسې ملنډې را باندې مه وهه. اوس که وغواړم هم هغوی ما ته کار نه راکوي. د خفګان په ځای خوشحاله شه. اوس د ځان له زنځیر نه خلاص که او آزاد انسان یې، او پتا چې هر څومره وویاړو کم دی. ژوندی اوسې، ډېره ښه خبره کوي، خو زه اوس وکم ملا صاحب. رجایي اوس به ځان ته یو نوی ژوند پیل کې، البته چې اسانه نه ده، خو ډاډه اوسه. کومه لاره چې تا غوره کړې دا سمه لاره ده. که ته د خپله هڅه وکړې خدای به ډېرې دروازې ستا په مخ خلاصې کړي. وګوره د لمانځه وخت دی، د بندګۍ تر ټولو مهم کار لمونځ دی. هله راشه. هغه ملا صاحب، زه تر اوسه هیڅ تیار نه یم. که په ورځ کې 2 وخته لمونځ وي، لکه سهار او ماښام، بیا یې منم، خو 5 وخته لمونځ ما ستړی کوي. خیرت دی، ته بیا ولې راغلی؟ لور سره مې خبرې وکړې. هغه غواړي په همدې سیمه کې دوکان واخلي. که کوم بل چاته مو نه وي ورکړی، زه یې وسخلم. د ماشومانو لوبې خونې دي، یو ځل یې غواړي یو ځل یې نه غواړي. مېرمنې اوس موږ هم نه غواړو چې دوکان خرڅ کړو. مورې مورې مېرمنې وګورئ، ضد مه کوئ. راځئ چې د خرڅلاو کار زر حل کړو. تاسې مخامخ موږ ته سپکاوی وکړه. دا خبره ولې دومره لویه وای؟ تاسې پیسې نه غواړئ؟ پیسې تیارې دي، دلته مې له ځان سره راوړي دي. هیڅ راته ارزښت نه لري. لاړ شئ او ځان ته یو بل دوکان پیدا کړئ. موږ خپل دوکان تاسې باندې نه خرڅوو. هله بل چېرته لاړه شه. ته د چا د دوکان په اړه خبرې کوې مورې؟ تا ځان ته څه فکر کړی؟ ولې دې داسې پرېکړه وکړه؟ زر هغه ښځه بېرته راوغواړه. زه هغو پیسو ته اړتیا لرم. زما په خبره پوهه شوې؟ هغه دوکان باید نن خرڅ شي. اصلي ته خو ګرځېدلی شي. درته ویلې مې و چې داسې کار ما کوه. هیله کوم مې وهه. څو ځلې مې درته وویله ته هېڅ په خبره نه پوهېږې. خدای دې ووهي بازدی نور بازدی. خدای دې ووهي. دا هر څه یوه لوبه وه. ټولو ته مې دوکه ورکړه. ما وغوښتل ځان وژنه وکړم. د سیند غاړې ته لاړم، خو
وروسته ما مراد یا پلان جوړ کړ. هغه ډاکټر پیدا کړ، ما هم باید پیسې ورکړې وای، خو دا په آلمان کې د درملنې خبره دا هر څه دروغ دي مورې. ما غوښتل د ډاکټر پیسې ورکړم ځکه مې داسې یوه پلمه وکړه. اوس هم له دې دروغو ځان نشم ژغورلی مورې. مراد هم زه یوازې پرېښودم. که سلیم زما د کار په اړه پوه شي بیا به هیڅکله هم ما ونه بخي. والله آفرین، ما هم د دومره لوی کار جرأت نشو کولی. په هر حال دا کار د دوکان په خرڅولو سره نه حل کیږي. ډاکټر چې د پیسو خوند وویني بیا د آرامه نه پرېږدي، ټول عمر به د شا خوشي نه کي. نو باید یو بله لاره پیدا کړو، داسې یو څه چې هغه موږ ته اړتیا پیدا کړي اصلي. هر څنګه چې وي نن باید دا پیسې هغه ډاکټر ته ویسم مورې. هره شیبه امکان لري چې سلیم ته هر څه ووایي. د اوس لپاره یې باید خوله بنده کړو چې څه ونه وایي. هیله کوم ما سره مرسته وکړه. دوکان باید په هغې ښځې خرڅ کړو. په دې توګه به د پیسو یوه برخه ډاکټر ته ورکړو او خوله به یې بنده کړو. وروسته له دومره خبرو هغه ښځه چمتو کیږي چې دوکان واخلي. خو زه یو بل فکر لرم لورې، داسې یو فکر چې دا کار حلولی شي. الیف بس دی نو، هیله کوم مه ژاړه، هیله کوم ارامه اوسه، اندېښنه مه کوه، هر څه به سم شي. هیله کوم مه ژاړه، ناروغه به شې. بس دی زه لیونی کېږم. زه څوک یم، څه کاره یم، دلته له تاسو سره څه کوم؟ هېڅ څه مې په یاد نه دي خورې. تېر ژوند او پخوانۍ کیسې مې هېڅ په یاد نه دي. فکر کوم چې هېڅ یم. ځینې شیان مې فکر ته راځي خو نه پوهېږم چې اصل کې څه دي. بس دی زه ډېره ستړې شوې یم خورې، ډېره. پلار ته د زنګ ووهه چې کور ته راشي. مننه سلیمه، نن ښه یم. ډېر ښه، خوشحاله شوم. زه اوس ستا پسې درځم، روغتون ته به لاړ شو. نه ته هېڅ ځان مه په زحمت کوه، ما سره ډېر ستړی شوی یې. نه اصلي نه یم ستړی شوی، ما تا سره ژمنه کړې چې هلته دې بیایم. سلیمه زه جدي یم، اړتیا نشته چې ته راشې. هسې هم مور مې را سره دي. ښه سمه ده. او اصلي تا ته یو ډېر ښه زیری لرم. څه؟ ما ته زیری لرې؟ ووایه د څه شي زیری دی؟ نه اوس یې نه وایم، بیړه مه کوه، لا وخت شته. سمه ده، اوس یې راته مه وایه، زه ورته په تمه کېږم. سمه ده، د لیدو په هیله. لورې، مور ته دې مزاحمت ونه کړي. زه لمونځ کوم پلاره. ما هم مخکې لمونځ کاوه. هو کاوه دی. انته یو کوچنی جای نماز درلود، هغه د هیچ چاته هم نه ورکوه. یو ځل ناوخته شوی و، ما ستا جای نماز واخیستل، لمونځ مې پیل کړ. ته راغلی، هڅه دې وکړه چې هغه رانه واخلې. زه هم په خندا شوم او لمونځ مې بس کړ. ما ته لمونځ را زده کولی شې؟ هو در زده کوم یې، ولې نه؟ زما کار خلاص شو. ډیره مننه. ته ډاکټر بوخت وساته. زه هم ځم هغه اسناد راخلم.
پلان مې بدل کړ، زه ستا په ځای هلته ځم. د ډاکټر په کوټه کې زه ښه بلده یم. ته ډاکټر باندې پام وکړه، زه نور کار حلوم. سمه ده. مورې تشناب ته مې بیولی شې؟ سمه ده لورې. موږ زر بیرته راځو. سمه ده. هو پلاره، زه هم دا اوس روغتون ته راورسېدلم. تا چې اصله پوهېږم ډېره به خوشحاله شي. هو پلار جانه، زه هم ډېر خوشحاله یم. ښه سمه ده، زه بیا درته وروسته زنګ وهم. سمه ده ورته وایم. د خدای په امان. هله بیړه وکړه، دلته تا څوک نه پېژني، لاړه شه. سمه ده مورې، که ډاکټر او یا کوم څوک راغل نو پرې پام کوه چې دننه رانه شي. سمه ده، هله وخت مه ضایع کوه. اصلي مېرمنې، د ناروغۍ معاینات خلاص شوي، یو ځل ډاکټر ته خبر ورکوي. سلام، ورځ په خیر. مننه کوم. د ښاغلي اوکتای کوټه چیرته ده؟ څلورم پوړ کې ده. مننه کوم. هیله کوم. زه هم تاسو ته په تمام ډاکټر صاحب، زه غواړم په آلمان کې د هغه درملنې مرکز په اړه در سره خبرې وکم. یعنی هغه څنګه ځای دی، د اصلي درملنه څومره وخت نیسي؟ ما اصلي ته اړین معلومات ورکړي، هغه باید تاسو ته ووایي. اوس باید لاړ شم. ډاکټر صاحب تاسو د اصلي ډاکټر نه یې که څنګه؟ که تاسو نه پوښتنه ونه کوم نو له چا نه یې وکم. اصلا چیرته ده؟ هغې خپله یو ملګري ولیده، له هغې سره خبرې کوي. دا چې یوازې نه ده نو ما هم وغوښتل تا سره خبرې وکم. تاسې فکر کوئ چې ما غولولی شئ مېرمنې؟ ډاکټر صاحب دا تاسو څه وایئ؟ اصلي څه حالت ته دې ورسولم. خدای دې وکړي چې دوسیه دې پیدا کړې وي چې زموږ هڅه بې ځایه لاړې نه شي.
څه خبره ده ښځې ما درته ونه ویل چې ماته زنګ مه وهه وخت مه چې پیدا که خپله زنګ وهم که تا ته پاتې شي هېڅکله به هم زنګ ونه وهي ګورم چې ته هلته ډېره ارامه یې د څه شي ارامه ښځې لږ پاتې وه چې پولیس مې ونیسي ته تل همدا یوه خبره راته کوې ما ته وګوره که ته ما ته دوکه راکې بیا فراز ما اعصاب مه خرابوه زه ډېر ستړی شوی یم ته هم جنجال مه کوه سمه ده ښځې ماشوم خو نه ده چې له لاسه یې ونیسم او دار یې ولم لږ صبر وکړه دا کار باید په ارامۍ سرته ورسیږي که سوریا وای د وسلې په زور مې ځان سره بیوه خو دلته حالات فرق کوي ته هم هر کله ماته زنګ مه وهه ما چې وخت پیدا که بیا درته زنګ وهم هسې هم را باندې شک کوي زما کار مه خرابوه څه شوي علي خو شو ټول کارونه د لوبې وې خبرې مې واورېدلې سهرا ستا یوازینۍ غوښتنه پیسې دي د دې لپاره چې علي ځان سره بوزي داسې کوي ما سره به څه وکړې ها ما به ووژنې ستا پلان همدا دی داسې خبره نه ده سهرا هو یوه لوبه کوم خو له تاسې سره نه له فرا سره یې کوم ته دروغجن یې زه لا اول نه پوهېدم دروغ نه وایم سهرا فرا علي غواړي خو زه غواړم تا سره کورنۍ ولرم زه تا سره مینه لرم سهرا ته راته وایې چې ما سره مینه لرې وروسته له دومره کارونو په کومو سترګو راته دا خبره کولی شي ته څومره دوامخی بې شرفه او رذیل انسان یې جابره مورې بیا څه شوي دي څه شوي ها حاله ورته ووایه اصلي خبره ورته وکړه حاله نو د له فرا سره خبرې کولې غواړي تا ځان سره سوریې ته بوځي یعنې دا چې تا د پیسو لپاره غواړي او ما هم وژني چاته چې ته پلار وایي او ویل دی چې بدل شوی هغه هم دا دی زویا بله سلیم جانه چیرته یې زه د اوکتای لیدو ته راغلی وم خو هغه نشته اوس په لفټ کې یم د فزیکي درملنې پورته ځم دلته یې لاسونه دې ولې رپېږي هغه لږه ستړې شوې یم ځکه ما هم ته لټولې لوري 2 دقیقې درنه لرې لاړم بیا ورکه شوې تاسو ته ډېر ښه خبر لرم په آلمان کې مې د درملنې مرکز سره خبرې وکړې لږ څه سخته وه خو هغوی ته مې قناعت ورکړ هره شیبه تللی شو هر څه موږ پورې اړه لري زه نه غواړم تا ته دروغ ووایم فرا ما باندې فشار راولي
ښه سلیمه اوس یې وخت را رسېدلی نه هم د اوسې ورته ووایه